ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مستئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مزه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې د بلخ والي او د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي ترمنځ د اقتصادي او بشري همکاریو په پراختیا خبرې وشوې. د قزاقستان هیواد د ولسمشر د ځانګړي استازي پیرکین توکاموف په مشرۍ پلاوي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته په خپل سفر کې د یاد ولایت له والي الحاج ملا محمد یوسف وفا سره وکتل چې دواړو لورو د اقتصادي همکاریو، بشري مرستو، سوداګرۍ پراختیا او د سیمهییزو ترانسپورتي دهلیزونو په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي پرګین توکوموف په مشرۍ پلاوي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته په خپل سفر کې د یاد ولایت له والي الحاج ملا محمد یوسف وفا سره وکتل. د بلخ والي یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې قزاقستان په تیرو 4 کلونو کې له افغانستان سره پراخې اقتصادي او بشري مرستې کړي دي چې د دواړو هیوادونو د ښه ګاونډیتوب څرګند ثبوت دی. ښاغلي حاجي وفا زیاته کړه چې افغانستان دا مهال د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې یو واحد او منظم نظام لري او په ټول هیواد کې د فساد، بې عدالتۍ، زورواکۍ او د مخدره توکو د کښت مخنیوی شوی دی. همداراز نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې وویل په افغانستان کې د کورنیو عوایدو په مټ د بیارغونې چټک کارونه روان دي. روږدي کسان د اسلامي امارت لخوا درملنه کیږي او موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل او اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لرو. ښاغلي حاجي وفا ټینګار وکړ چې افغانستان ته باید سم نړیوال انځور ورکړل شي او له قزاقستان سره به د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا د دواړو هیوادونو په ګډه ګټه تمامه شي. په همدې حال کې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي پرګین توکوموف وویل چې د افغانستان بشپړ امنیت د قناعت وړ دی او د اسلامي امارت له لورې د امنیت د ټینګښت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې بلخ ولایت د قزاقستان لپاره په سوداګرۍ، پانګونې او بشري همکاریو کې یو مهم ستراتیژیک ځای لري او موږ هڅه کوو خپلې بشري او اقتصادي مرستې لا پراخې کړو. ښاغلي توکوموف وویل چې قزاقستان غواړي د حیرتان بندر له لارې د اوسپنې پټلۍ لاره د قزاقستان د اوسپنې پټلۍ له شبکې سره ونښلوي ترڅو د سیمې د ترانسپورت او سوداګرۍ دهلیزونه نور هم اسانه او چټک شي. همدارنګه هغه د مجهزو روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو ژمنه هم وکړه او ویل چې هیواد په افغانستان کې د بشري او ټولنیزو پروژو د پراختیا لپاره هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې د بلخ د والي او د قزاقستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سیمهییز اتصال او د پانګونې راجلبولو هڅې زیاتوي. د دواړو لورو د څرګندونو له مخې تمه کیږي چې دا لیدنه به د اقتصادي دهلیزونو، پانګونې او بشري همکاریو په برخه کې نوي ګامونه او پراخې همکارۍ رامنځته کړي. د شمال د ډبرو سکرو اماراتي شرکت د انجینرۍ د 15 مسلکي بستونو لپاره د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په ریاست کې د برېښنایي ازموینې بهیر پیل شو چې په لومړي پړاو کې د 11 بستونو لپاره دغه ازموینه د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د برېښنایي ازموینو په مرکز کې ترسره شوه. د شمال د ډبرو سکرو اماراتي شرکت د 15 بستونو لپاره د ازموینې بهیر پیل شو چې د دغه ازموینې په لومړۍ ورځ د انجینرۍ د 4مې درجې د 11 بستونو لپاره برېښنایي ازموینه د یاد مرکز په تالار کې د بلخ ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د رئیس مولوي نیک محمد حنفي او د شمال د ډبرو سکرو د اماراتي شرکت د استازو له لورې د انلاین څار لاندې ترسره شوه. د معلوماتو له مخې د ازموینه په 2 پړاوونو کې شوی چې په لومړي پړاو کې 7 تنو داوطلبانو د 11 مسلکي بستونو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پروګرام په پیل کې د قرآن کریم د 100 مبارکو آیاتونو له تلاوت وروسته د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس مولوي نیک محمد حنفي د پروسې پر بشپړ شفافیت، د آزاد سیالۍ د اصولو پر رعایت او د معیاري برېښنایي سیستم د کارونې پر اهمیت ټینګار وکړ او همدارنګه د دغه ریاست مسلکي کارپوه د ازموینې
ازموینې د پرمخ وړلو په اړه داوطلبانو ته لازمې لارښوونې وکړې. نن ورځ دوشنبه د 1440 د شپږمې او 18 نیټه د بلخ ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ریاست د الکترونیکي ازموینې مرکز کې د شمال د ډبرو سکرو اماراتي شرکت د 15 بستونو ازموینه پرانیستنه مو وکړه او نن ورځ مع الخیر د 11 بستونو ازموینې لپاره 28 تنو ګډون کړی وو چې تر راتلونکي شنبې ورځې پورې به دوام وکړي ان شاء الله. یاده دې وي چې د دغو ازموینو ترسره کول د آزادې سیالۍ هغه بهیر دی چې موخه یې په اماراتي ادارو کې د وړ متخصص او غوره کادرونو ګمارل دي. په مزار شریف ښار کې د امارت سړک د دریم فاز د اسفالت کار چې اوږدوالی 820 متره دی رسما پیل شو. د دې پروژې ټول لګښت 28 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او ټاکل شوې ده چې په 150 کاري ورځو کې به یې چارې بشپړې شي. په مزار شریف ښار کې د امارت سړک د دریم فاز د اسفالت چارې پیل شوې. د دې پروژې د پیل په مراسمو کې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو ټینګار وکړ چې د دوی اساسي موخه د ټولنیزو ستونزو حل او د ښار اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرول دي او د پروژې د لا ښه پرمختګ لپاره به له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. در پروژه های انکشافی کمیسیون هستند، انجینر صاحب هستند، سروی میکنه، جایی که آسیب پذیر هستند، جایی که اولویت داره اونا را در اولویت بندی میکنه و تدریجا پروژه را تطبیق میکنم. دوستای محترم، بازم تشکری میکنیم از همه مردم که دوش ریاست شهرولی اینا همکار هستند و این پروژه از طرف بودجه انکشافی شهرولی تمویل میگردد که 820 متر طول از این پروژه است و 14 متر عرض از این پروژه است که 7 متر رفت و 7 متر آمد و در مابین هم گلدان داره و دو طرف جایچه ها داره که عرض جایچه ها 50 سانتی است و عمق جایچه ها 70 سانتی است و 28 میلیون افغانی بودجه از این پروژه است. همدارنګه د بلخ د صنایعو قانون خونی رئیس د بلخ ولایت له مقام او د مزار شریف ښاروالۍ له رهبرۍ مننه وکړه او د بنسټیزو پروژو په جوړولو کې د هغوی پاملرنه یو مهم او اغیزمن ګام وباله چې دا د ښاري پراختیا لپاره یوه مثبته هڅه ده. نن په خپله بودیجه باندې په افغانستان کې سړکونه جوړیږي، غټې پروژې افتتاح کیږي، لکه د قوشتېپې همداسې څو نورې پروژې. په دې ولایت د بلخ کې حتی په دې صنعتي فار کې یو سړک نه و، په ناحیو کې سړکونه نه و. ازدحام موترها بسیار زیاد بودن. دیگه تشکری میکنیم از جناب شهروار صاحب که یک ابتکار کلان بزرگ را انجام داد. امروز خوشبختانه شاهد افتتاح سرک هستیم. ما از خاکباد و گردباد این سرک فابریکات صنعتی و تولیدی دیگه مسیر قرار داره بسیار به تکلیف بدیم. اولادای ما مریض بود، خانواده و فامیلای ما مریض بود. بلخوا د دې پروژې د تړون کوونکي شرکت مسؤل ډاډ ورکړ چې د پروژې ټولې چارې به په معیاري ډول په لوړ کیفیت او د ټولو تخنیکي اصولو په پام کې نیولو سره اجرا کړي. سرک فاز سوم جمعسک بوده که از چوک ساعت الی سرک امارات متصل میشه. این سرک طولش 820 متر است، در دو لین ساخته میشه بخیر و کارایش هم سر از امروز بخیر آغاز گردیده. بودجه از این پروژه هم 28 میلیون افغانی میباشه و میاد قرارداد ما با شهرولی به خاطر از پروژه 150 روزی کاری میباشه. یاده دې وي چې دا پروژه د مزار شریف ښاروالۍ د پراختیایي پروګرامونو یوه برخه ده چې د دغې ادارې له بودیجې څخه تمویلیږي. د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې د 1510 مترو په اوږدوالي او 6 مترو پلنوالي دریو کلیو ته د غځېدلې سړک د جغل اچونې چارې رسما پیل شوې. دغه پروژه چې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت لري د اکتید دفتر په مالي ملاتړ او د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست تر څار لاندې عملي کیږي چې د 2 میاشتو په موده کې به بشپړه شي. د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې د 1510 مترو په اوږدوالي او 6 مترو په پلنوالي د شهرک افغانیه، ګل افغان او خضرخیلو کلیو ته د غځېدلې سړک د جغل اچونې کار د دې ولایت د ځایي مسؤلینو په حضور کې رسما پیل شو. د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې د داسې پروګرامونو تطبیق کولی شي د یادو کلیو د اوسیدونکو ټولنیزې ستونزې راکمې کړي. 15 کیلومتره او 100 متره طول لري او 8 متره بر لري چې 6 متره هم
جغل دی نو 10 سانتي سبیس جغل او 10 سانتي بیسکورس جغل په دې سړک باندې اچول کیږي او ورسره د دې بودیجه چې ده 15 میلیونه اټکل شوی ده. په همدې حال کې د بلخ ولایت مقام استازي څرګنده کړه چې د ولایت رهبري هوډ لري ترڅو د لا ډېرو پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. مقام محترم ولایت بلخ مصمم است به خاطر انکشاف متوازن برای تمامی ولسوالی ها و تمامی قریجاتی که در گذشته به اونجا کارهای انکشافی و فعالیت های انکشافی انجام نشده است. مصمم است که در او برنامه ها هم انکشاف متوازن به تمام قریجات و به تمام ولسوالی ها انجام بده. ورته مهال د پروژې د تړون کوونکي شرکت مسؤل هم ډاډ ورکړ چې دغه پروژه به د ټاکل شوو معیارونو او استانداردونو پر اساس عملی کړي. با جور شدن و تکمیل شدن سرک مردم از مشکلات خلاص میشه و مدت 2 ماه کاری را در بر میگیره مطابق استانداردهایی که ریاست محترم انکشاف دهات مقام ولایت و مؤسسه محترم اکتت داده شرکت تکمیل میکنه. دغه راز د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې له پیل څخه خوښي وښوده او ویل چې دوی په تیر کې له ډیرو ستونزو سره مخ وو او د دې پروژې پلي کېدل کولی شي د هغوی ټولنیزې ستونزې راکمې کړي. دا په ژمي کې خدای خراب و چې په دغه سړک باندې هېڅوک تلای نه سوله په ګرمۍ کې خونتې خپله ولیدی خټې به سوې واورې به سوې دا خو شور د منطقه ډېره خرابه ده نو ډېر خوشحاله یو په دې کار باندې دونه خوشحاله وي. این سرک‌ها یک کمی مشکلات بود این سرک‌ها جور شد تشکر زنده باشین انجینر صاحب از امارات اسلامی هم تشکر می‌خواهیم این سرک‌ها جور شد بسیار خوش هستیم. یاد دې وي چې دغه پروژه د هغو پراختیایي پروګرامونو له ډلې څخه ده چې د اکتیت دفتر په مالي ملاتړ او د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست تر څار لاندې په یاده سیمه کې عملي کیږي. په مزار شریف ښار کې د کرکټ د نوي لوبغالي د جوړېدو چارې د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د هیواد د کرکټ بورډ له بودیجې څخه پیل شوې چې تمه ده تر راتلونکو 4 میاشتو پورې به له ټولو اړینو اسانتیاوو سره بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د کرکټ لوبغاړو د دې میدان د جوړېدو له پیل څخه خوښي وښوده او دا یو مثبت ګام وباله. د مزار شریف ښار د کرکټ د نوي لوبغالي د جوړېدو چارې د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د هیواد د کرکټ بورډ له بودیجې څخه پیل شوې. مسؤلین وایي چې د ورزشي لوبغالی به د انجینري استانداردونو پر بنسټ جوړ شي او له بشپړېدو وروسته به د کرکټ د ودې او د ځوانو استعدادونو د روزنې لپاره مهم رول ولوبوي. دا ډېر د ویاړ افتخار ځای ده د بلخ ولایت کرکټران لپاره او بلخ د ولایت د کرکټ مینوال لپاره چې داسې یوه غټه پروژه بلخ ولایت کې پیل کیږي. دغه میدان چې دی د 4.4 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي او کاري موده یې چې ده 120 کاري ورځې ده او دغه میدان کې مخکې مې یادونه وکړه چې د اوبو څاه ده د میدان عمومي لیولینګ دی او د چمن کرل دي د کانالیزیشن لپاره دغه ویاله ده چې د جوړیږي او ویشتنځه یا پیچ به پکې جوړیږي. لکه مخکې چې موږ ویلې کرکټ بورډ څه کال ماشاءالله د اموزون ته ډېره خاصه توجه لري چې اوس خو تاسو شاهدان یاستئ دې د افتتاح کارونه مراسم ترسره شو دا به د خیره په معیاري ډول شین کیږي. بلخوا په بلخ کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې د معیاري لوبغالي نشتوالی له لویو ستونزو څخه و خو د دې میدان له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. په سر کې خدای وایم چې اول کې ټول لوبغاړو ته دا ډېر مشکلات و ځکه دا اکاډمي وه میدان هم خاورې وې هلکانو ته ډېر مشکلات و هلکانو ته انجري پیدا کېدله نو اوس ماشاءالله دغه د هلکانو ته اکاډمي افتتاح شوله د کرکټ بورډ نه موږ ډېره مننه کوو. د کرکټ بورډ نه ډېر مننه کوو چې موږ ته یې داسې یو ښه پروژه پیل کړه او دا ګراوند سره شین کېدو سره سم به انشاءالله په اول په بلخ کې او بیا په اموزون کې انشاءالله ښه پلیران به لاسته راځي. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار د کرکټ لوبغالی تر دې وړاندې په معیاري ډول نه و جوړ شوی چې اوس به په معیاري ډول ورغول شي او له دې سره به لوبغاړي وکولی شي چې خپلې لوبې او تمرینونه په مناسب ځای کې ترسره کړي. په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل جام د فوټسال ټورنمنټ چې پکې 4 لوبډلو ګډون کړی و له 2 میاشتو سیالیو وروسته پای ته ورسېد چې په یادو سیالیو کې د قلعه حجري فوټسال لوبډلې د 3-0 بریا ترلاسه کړه.
په مزار شریف ښار کې د موټرسایکل جام د فوټسال ټورنمنټ چې پکې 40 لوبډلو ګډون کړی و له 2 میاشتو سیالۍ وروسته د قلعه حجري ټیم په اتلولۍ پای ته ورسید. د سیالیو د جوړولو مسؤلین وایي چې د دې ټورنمنټ موخه د فوټسال د ودې لپاره زمینه برابرول، سپورت ته د ځوانانو هڅونه، د ولایت په کچه د غوره استعدادونو پیژندنه او د فوټسال ملي لوبډلې ته د لوبغاړو معرفی کول دي. این مسابقات از مدت 2 ماه قبل میان 24 تیم فوتسال ولایت بلخ در همین میدان در جمنازیوم بهرامی برگزار شده بود که امشب خوشبختانه در فینال این مسابقات ما قرار داریم و تیم قلعه آجری در مقابل تیم 5 ستاره در فینال با هم سفارایی کردند و تیم قلعه آجری تانست که قهرمان این مسابقات لقب بگیرد. این مسابقات تاثیرگذار است به خاطر رشد جوانان، نوجوانان که همچون طولمنداست میان خود نشان میتن، استعداد خود نشان میتن، زحمت میکشن، قهرمان میشن و از زمین طریق مردم مثلا تیم های کلان یا کلانای ما انتخاب میکنن و تیم های برتر، تیم های لیگ برتر، حتی با تیم های ملی انتخاب میشن. ورته مهال یو شمېر لوبغاړي هم د دې ټورنمنټ ترسره کېدل د فوټسال د پراختیا، د استعدادونو د پیژندنې او په دې رشته کې لا زیات ګډون ته د ځوانانو د هڅونې لپاره مهم ګام بولي او له مسؤلینو غواړي چې په ولایتي کچه دې ورته لا نورې سیالۍ ترسره شي. و ما بسیار خوش هستیم از برگزار کننده بازی ها که میتونه زمینه رو مساعد میسازه که استعداد جوان ها رشد کنه و جوان ها بیشتر شناخته شود در جامعه و از مواد مخدر، از بعض چیزهای دیگه دور باشه و انشالله امید از این است که همچنین مسابقات زیادتر برگزار شود و ما امید است که استعدادهای زیادتری را در عرصه فوتبال و عرصه تمام ورزش ها داشته باشیم. برگزاری همچنین تورنمنت ها سطح بازیکنان ان شاء الله بالا بره و مدیریت خوب باشه، داورای خوب ان شاء الله الحمدلله داریم در مزار شریف، پتانسیل از این داریم که بسیار یک تورنمنت های خوب برگزار کنیم و بازیکنان خوبی را در جامعه ورزشی ولایت بلخ تقدیم کنیم. د مراسمو په پای کې اتلې لوبډلې ته یو موټرسایکل او د قهرمانۍ جام ورکړل شو او د نایب اتلولۍ لوبډلې ته هم میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.